موضوعات چې راځي د هغې لپاره معلومات ټولول دي، تحقیق کول دي، ځکه بې معلومات او بې له تحقیقه خبرې کولې سوریې او په غزې باندې اسرائیل او امریکا ګډ 10 میلیونه ډالر افغانستان لپاره اختصاص ورکړ شوي دي. پیسه لږه ده مګر هم د یو علامت په توګه ښه قدم په ده دی چې د نړۍ بدلون ښیي د سیاست د افغانستان په لور باندې او د نورین په هکله ویلي دي که دا غزې نورین دوام پیدا کوي نو ممکنه ده چې د مصر او د اردن حکومتونه نسکور شي او د دې ملکونو د په حساب کې لوی بدلون ایران ته رښتیا هم امریکا په ایران حمله وکړي که نه د اسلامي امارت کې افغانستان په رسمیت پیژندلی وی او لاس یې نیولی وی په هغه وخت کې دا بهتره وه چې دوی راغلی وی چې اوسه پورې دا کار ونه که نو زمونږ ته د دوی سره روابط ساتل د دومره اړین نه دي لکه څومره امریکې سره ځکه دې 4 کالو کې هم دوی داسې مرستې نه دي کړي کوم یو چې امریکې کړي دي او امریکا په دې باندې قوي ده په دې چې د دوی دایم د هغې د کنټرول لاندې دي. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د جهادي څپو د خبرونو ترڅنګ د نړیوالو د بعضې مهمو ټکو ته اشاره په ملک کې دننه د افغانستان کې د ترقیاتي منصوبو باندې یو ځغلنده 4-5 ټکي او همدارنګې ستاسې پوښتنې او ستاسې تبصرې او ستاسې نظریات چې دا ټول په مجموع کې 15 حصو باندې تقسیمیږي. هر یو ته مې لږ لږ وخت ورکړی. امید دی چې په 10 دقیقو کې دغه ټول راټول کړلی شم. که ونه شو بعضې شیان پاتې شو بیا تاسو نه ځکه 10 دقیقو نه زیاتېږي دوستان. اوس هم راته دوستان دا وایي چې ته د برنامه د 10 دقیقو نه هم کمه که 15 دقیقو ته دې ته راوله لنډ په هر موضوع که خو چون زما د ورځې سکیجول ډېر ټایټ دی نورو تلویزیونونو سره برنامې دي زه نشم کولی چې هر 15 دقیقې بعد کینم برنامه وکړم او هغه واچوم. دا هغه خلک چې د ټیک ټاک نه او د یوټیوب نه دنه پیسې ګټي او بل څه کار نه لري شینچی څنګ کې ایښی ګوړه ایښي او راځي بس قصې کوي ګپ شپ لګوي د هغوی دغه لاره د عاید د هغوی بل کار نه لري. نو د ده لپاره زه هغه کار هغه رقم ته زه نشم کولی چې زه دلته ځان سره چای څنګ کې کېدم او ډډه ولګوم او راشم هر 15 دقیقې بعد برنامه وکړم په ټیک ټاک او په فیسبوک کې. دا ما لپاره به ستونزمنه کار دی او بل دا دی چې زما مسایل داسې دي چې نړیوال مسایل دي نړیوالو سطح باندې ټول تلویزیونونه دي او موضوعات چې راځي د هغې لپاره معلومات ټولول دي، تحقیق کول دي ځکه بې معلومات او بې له تحقیقه خبرې کولې هوایي خو درستې نه دي. نو د دې لپاره ما دپاره دا کار ممکن نه دی. زه همده لپاره دا ټول موضوعات راټولوم او 4 یا 3 بخشو کې همیش تاسو دوستان ته تقسیموم. بیا زما دوستان هغه دی الحمدلله دغسې کوي چې کلیپونه جدا جدا کوي او نشریي او اگر چې هغوی دپاره ذاتي ګټه لري اقتصادي ګټه ورته لري ما ته کوم ګټه اقتصادي نشته دی خو خبره دا ده چې هغه بخشونه هر څوک ته نه اقتصادي بخش اخلي څوک ته سیاسي اخلي څوک ټولنیز اخلي څوک نړیوال اخلي په دغه رقم زما کلیپونه توزیع کیږي او خلکو ته د اواز رسیږي. راځم د جهادي څپو خبرونو ته چې نن محدوده خبرونه یو 4-5 خبره دي. په 22 د مارچ مازدیګر شمالي وزیرستان د شیوې ولسوالۍ عالم خیر په بازار کې د پوز او د مجاهدینو ترمنځ جګړه ونښتله چې نیم ساعت دوام وکړ. د ده په ترڅ کې پوز ته ځاني تاوان او مالی تاوان هم رسېدلی دی. په دې حال کې دوی د یو ډرون دغه جهاز یې ورته رانسکور کړی دی. په 23 د مارچ بنو ولایت میریان ولسوالۍ د لرې پلې په پوستې باندې مجاهدینو برید کړی دی. د هغوی د بوسټر او د هغوی وای فای او همدارنګې د دوی د امنیتي وسایل ورته ټول ویجاړ کړي دي. په همدارنګې په 23 د مارچ نن غرمه 12 بجې شمالي وزیرستان د میرعلي ولسوالۍ کرمکوټ پوستې باندې د راسکوف په حملې په ترڅ کې یو عسکر یعنی یو پوځي د پاکستان وژل شوی دی. همدارنګې په 23 د مارچ جنوبي پنجاب دیرې غازي خان کې د تونسه شریف سره نږدې د جنگي پوستې باندې مجاهدینو برید کړی دی. د خبرونو راتګه پورې جګړې دوام درلوده. تر اوسه د هغې نور مکمل نتایج لاسته نه دي راغلي چې جګړه څه وخت پای ته به رسېدلي څومره خلک به پکې مړه د معلومات به انشاءالله سبا لاسته راشي او تاسو سره به شریکه کړم.
د ملکی سطح باندې د پرمختګ پروګرامونه چې دي په پکتیکا زرمت ولسوالۍ کې د 214 میلیونه افغانیو په لګښت باندې 109 پروژې د لاس لاندې نیول شوي دي چې دا د ملکی پرمختګ لپاره یو لوی اقدام دی. همدارنګه د شیرخان بندر نه د غازو پایپلاین چې د مزار شریف د خلکو لپاره چې الته ګاز لا شي او خلکو ته سہولت داشي په د باندې کار د تکمیل دو په حالت کې دی. همدارنګه په بدخشان کې د 30 میلیونه افغانیو په لګښت باندې یو لوی کانال جوړ شو چې دغه د اوبو جریان دغه شو او د خلکو د لګښت لپاره مخې ته ورکړل شو. همدارنګه د بغلان په غوري سمنټو د فابریکې په شاوخوا کې چې د ځمکوي یعنی 330 جریبه ځمکې نه داسې یو باغ او بند جوړ شو چې هغه کې د خلکو د سیاح او د تفریح لپاره دی، هم د هوا د پاکوالي لپاره دی او هم د هغې د میوو نه د ګټه اخیستلو لپاره دی. دا 330 جریبه ځمکه کې د 10,000 نه زیات میوهداره نیالګي کینول شوي دي چې د میوو نه حاصلات واخیستل شي او په عین حال کې د په شاوخوا چې کوم کرنې شوي دي هغه د نوي ایریګیشن سیستم چې ورته د څاڅکي یا د قطره‌ایي ډریپینګ سیستم ورته وایي په هغې باندې جوړ کړی دی چې دا موډرن سیستم دی او دا یو ښه تجربه ده چې دلته دوی کړې ده. دا کار چې دی د ملي پراختیا شرکت لخوا شوی دی او د هغې په لګښت شوی دی او الله دې داسې زموږ دوستانو ته دا وکړي چې هر نقطه د افغانستان کې هر اقدام چې کیږي دا د وطن د خوشحالۍ او د آبادۍ لپاره یو مثبت اقدام دی. څرنګه چې د جهاد په وخت کې یو شی وران شو تر څو وطن آزاد شي، اوس به د وطن د آزادۍ نه پس بیرته یو شی پر ځای ږدو، یو خښته به ږدو چې دا وطن بیرته آباد شي. د نړیوالو مسایلو په دغه کې مهم ټکي دا دي چې پر یمن، لبنان، سوریه او په غزې باندې اسرائیل او امریکا ګډ حملې کړې دي. نو دا حملې دوام لري. په غزه کې د خلکو د وژنې دغه سلسله روانه ده. په یمن کې هم ډېر ورانۍ کړې دي. په سوریه کې هم بمبار شوی دی او په لبنان کې د سوریه او په لبنان او په غزه کې اسرائیل کړی دی. پر یمن باندې امریکای او انګلستان کړی دی او همدارنګه په دازلی په یمن باندې اسرائیل او امریکای ګډه حمله کړې ده. نو دا د نړیوالو دغه باندې د پاکستان کې د بلوچ ازادي غوښتونکو او د غورزنګ یو نومیالي بچی چې د دې خاورې ده او د دې کورنۍ ډیره زیاته قرباني ورکړې ده، پلار یې، ورونو یې، دوی دغه قهرمانه جلۍ چې د مهرنګ بلوچ دا د پاکستان د پوځ په ذریعه نیول شوې ده او نامعلوم ځای ته وړل شوې ده او د دې وکیله چې ده ایمان مزاري هغه ویلي دي چې دا هم د ځای ناستې نه او وړلو نه خبره اطلاع نه لري، تر اوسه کوم معلومات ورسره نشته او رابطه ورسره نه لري. د افغانستان لپاره د نړیوالو بودیجې نه د اوزون په نامه دا معلومه ده چې دا د اقلیمي بدلون لخوا نه نړۍ کې بودیجې دا ورکول کیږي او د دې نړیوال دغې نه 10 میلیونه ډالر افغانستان لپاره اختصاص ورکړل شوی دی. پیسې لږه ده مګر هم د یو علامت په توګه ښه قدم په ده دی چې د نړۍ بدلون ښیي د سیاست د افغانستان په لور باندې او دا یو مثبت قدم دی. انشاءالله دا بودیجه به بیا افغانان چې لږ څه نور هم واخلي او بیا ادعام وکړي ځکه چې په افغانستان ډېر متضرر شوی دی نو دا به زیاته شي. په منځني ختیځ کې د امریکای ځانګړي استازي د غزې ناورین په هکله ویلي دي که دا غزې ناورین دوام پیدا کوي نو ممکنه ده چې د مصر او د اردن حکومتونه نسکور شي او د دې ملکونو د په حساب کې لوی بدلون راشي. او تاسو معلومه ده په دې هکله ما خبرې کړې وې پخوا، تاسو ویلي دا د امریکای او د اسرائیل پلان دی او پخوا د مصر او اردن نه چې ضرورت و نو هغې وخته پورې دا ښه حکومتونه و چې نو سیمه لاسته راغلې ده او دغه دوه حکومتونه مې دی دغه د دام نسکوروي. اوس دی دا وایي چې د غزې مسله ده دا نظامونه او دا نظامونه به دوی پخپله خرابوي. څوک چې د امریکای سره په دا رقم ته ودرېږي او خپل هغه موقف ورته نه ښیي نو خود به خوده د داسې یو ستونزې سره مخ کیږي. د عبدالکبیر ورور په نامه یو ورور لیکلي چې زما پوښتنه ده، د زما پوښتنې ته په پښتو او د پښتو برنامه کې راته ځواب راکړه مګر پوښتنه هلته نشته دی چې ما یې پوښتنه اخیستې وی ما ځواب کړی وی. هیله کوم چې خپل پوښتنه راته ولیکي چې زه یې ځواب کړم.
همدارنګه زدران بوای په نامه ورور پښتنه غوښتل چې وکي اما پښتنه الته په دغه کې نه دراغلي علت دا دی چې کدی شارټ ولیکي نو الته براشي کم کلمات او تعداد چې زیات شي هغه د هغه تمهید او تمجید کلمات زیات شي لاندې پښتنه چې پښتنه بیا نو نه راځي نو زغه سر کلمات ولولم لاندې پښتنه نه تاسو پښتنه دی راشي ز په سر دستور ګور درته جواب ووم همدارنګه اوس راځم د پښتنو په سلسله کې څلور 15 پښتنې داسې دي چې هغه په یو رنګ دي د پښتنو نه مخکې دا مهمه ده دغه یو درې ورونو د غم شریکي او غم راضي را سره کړی ده په دغه بابت کې دوی نه یو مننه وکمه بهروز قادری ورور ویلي چې برنامه مو ګورم قدردانی کړی ده ویلي دي چې هر وخت ټولې برنامه ګورم او تاسو ته دعا کوم استاسو صحت دی د متعلق دعای راته کړی دي همداسې ابو نومان ورور ویلي دي چې د هم لکه چې د شینواري سه برنامه لیدلې ده او د کړی دي چې د خواخوږي پیغام استولې دي او لیکي ویلي دي چې دعا د کوم الله د ستاسو دعا د روزي مبارک میاش له برکت زمنګ او د ټول امت اسلامي پاک لکه قبول کی همدارنګه محمد ضیا ورور ویلي دي چې ستاسو برنامه ګورم د شینواري سه برنامه لیدلې ده ویلي چې د ومې لیدله او ډیر مې وژړل او دعا مې درته کړې دي ضیا ورور استاسو د خواخوږي نه نړۍ مننه د الله امتحان دی په هر انسان راځي بعض امتحانونه د انسان د بهترۍ لپاره موږ په دې باندې نه پیګو د الله د خونه چې هر څه هغه موږ تاسو قبول دي او الله به ان شاء الله تاسو دعاګانې قبول کړي زه به یو ځل بیا خپل پخپو ودرېږم او د دې ملت او د دې خلکو په خدمت کې به ان شاء الله خپل د احسان نسبم اومه تاسو ټول دوستانو چې همدارنګه نور ډیرو دوستانو دغه کړي دي زه ټول نه مننه او قدردانی کوم فیصل شګوال ورور ویلي هغه دوستان چې تاسو برنامه ګو اخلي او د خپل چینل نه شریکي د دې هغه اخلاقی دنده ده چې اده قلالته د ریفرنس باید ورکی چې د فاطمی برنامه نه راخصل شوی ده او تاسو لینک باید دلته واچي چې خلک په دې پوښ د استادي فکر کوم چې یو دوه چینل اوس هغه کار کوي فکر کوم چې افغان ټاک او افغان ریفلیکشن دا زما دغه اچي یالته لینک خدای نور واته نور نه چی کدا نورم دا کارو کی تاسو خبره شګروال وروره د تاسو خبره صحیح ده د اخلاقی وظیفه ده دی راځم د پښتنو په سلسله کې یاسین ایان اورور درې پښتنې کړي دي د درې پښتنې د دوه نور ورونو د پښتنو سره شباهت لري هغه پښتنې بم دې سره شریک کم ټول به جواب کم هم به د عیان ورور پښتنې جواب شي هم به د قدیر مسافر ورور پښتنې جواب شي او هم به د محمد ظاهر ورور پښتنه جواب شي نو د یاسین عیان ورور پښتنه دا د چیرې امریکا پر ایران حمله وکړي تاثیرات به په نړۍ سیمه او بالخصوص په افغانستان باندې بسوي دویمه پښتنه دوی دا د چې د یاسین عیان ورور د ظلمي خلیزات راتګ ولې پاکستان او جبهه مقاومت ورخطا کړی دي د سنه یره لري دوی دریمه پښتنه د زمونږ د یاسین عیان ورور دا د چې د خلیفہ صاحب په سر کم قیمت لري کېدلو د ناروی قونسلي دغه د متعلق تاسو سره نظریات دي او مشابه دوه پښتنې چې نوري دي هغه د قدیر مسافر ورور دي چې هغه لیکلي امریکا اختار ایران ته رښتیا هم امریکا په ایران حمله وکړي کنه دا کومه لوبه ده نو دا هم د یاسین عیان د پښتنې سره شباهت لري او یو پښتنه بل هم د یاسین عیان د ورور د پښتنې سره شباهت لري چې هغه د محمد ظاهر ورور ده چې د خلیلزاد راتګ پاکستان ته پر روانو حالاتو باندې او استاسو نظر څه دی او د دې نه بعد د صادق خان راتګ د منځ نو دا 15 مشابه پښتنې دي چې دا جواب کوم دا 15 د دې ټولو پښتنې به جواب شي د یاسین عیان اول پښتنې ته راځو چې کچیر امریکا پر ایران حمله وکړي تاثیرات به سوي او په سیمه او په نړۍ په افغانستان او د ابل ورور پښتنه هم دا چې آیا ایران باندې به حمله وکړي کونه کې د دې دا د حمله وکړي سکیږي هغه دا د حمله امکان شته د کنيشته زبده دواړه جواب کوم اول خدا دی چې د امریکای په ایران باندې د حمله امکانات کم دي لپاره د شغه غواخ کوي چې امریکا په ایران ته فشار لاندې ونیسي چې خبرو تاثیر شي دویمه خبره ده امکانات د اسرائیل د خوانه زیات دي ځکه چې اسرائیل غواړي چې حمله وکړي هم د لپاره پرون می تاسو خبرونه کې ویلي چې د اسرائیل دوه یو د امنیت صلاحکار او بل د استراتیژیکو مسایلو وزیر
امریکې ته تللی چې په دې متعلق خبرې وکړي چې نو که عملاً په ایران باندې کېږي خپله امریکا به یې مستقیم نه کوي لپاره دې چې بیا سبا منځګړیتوب لپاره بېرته همدغه امریکا رامخکې شي که جنګ د امریکې سره ونښته بیا د منځګړیتوب څوک نشته دی بیا قصه خرابېږي سیمه کې ورانۍ راځي تاثیر په سیمه په نړۍ او په افغانستان په ټولو مسایلو باندې راځي نو د دې بابت نه زه دا فکر کوم چې ایران باندې امریکا په خپله مستقیما حمله نه کوي که غواړي چې یو ګواښ هم وکړي نو اسرائیل ته یو اشاره به ورکوي اسرائیل به د امریکې په رضامندۍ باندې په ایران باندې حمله کوي اما دا حمله به څومره کاراوره کاربرده به وي د دغه په هکله تاسو ووایم چې دومره به نه وي چې څومره به ضرر اسرائیل ته رسیږي په هغه وخت کې چې کله ایران اسرائیل ته عکس العمل ښیي بیا به امریکا را داخلیږي بیا ورته بیرته مصالحت به پکې کوي نو د فشار لپاره امریکا دا خبره کوي خو مستقیما حمله په دې نه کوي چې سیمه کې ورته مشکلات ډېر زیاتېږي ایران نسبت د نورو ملکونو سره تفاوت لري امریکا په دې پوهیږي چې دا نه پاکستان دی چې هغه د غلامۍ حلقې خوښیږي په غاړه اچولې او دا نه عراق او فرضاً لیبیا ده او سودان دی چې دلته هغې کوم عملیات وکړل او عکس العمل د ایران عکس العمل ښکاره کوي او میزایل او دام لري او ستراتیژیک پارتنرشپ د روسیې سره لري په لحاظه دا د امریکې لپاره ممکنه نه ده چې حمله په اسانه باندې وکړي د یاسینایان ورور دویمه پوښتنه د زلمي خلیلزاد د راتګ ولې پاکستان او جبهې مقاومت وارخطا دي او د ده نه څه بهره وړلی شي نو د دې د پوښتنې تر څنګ باندې په عین حال کې د ظاهر ورور دا چې خلیلزاد راغلی دی پاکستان ولې وارخطا دی دا دواړه ادعا دي د دې متعلق تاسو دا وایم چې دا یو بدلون دی او مثبت بدلون دی په دې متعلق زما خبرې تاسو وخت نه معلومه وي چې ما د پیشبینیګانې کړې وي چې خلیلزاد به د صحنې نه نه وځي هغه به صحنه کې بله خبر مې دا کړې وه چې امریکا به د مارچ او اپریل په میاشت کې افغانستان ته راځي او دا اړیکې به جوړېږي غټ ټکی پکې دا دی چې پاکستان پکې داخل نه دی پاکستان وارخطا دی زه به د پاکستان متعلق ځواب به یو پاکستاني ژورنالیست د خولې تاسو درکړم چې پرون شپه په دې هغه د پاکستان ټاپ ترین سیاسي تحلیلګر دی نجم سیټي د نجم سیټي په تحلیل هغه دا ویلي چې ولې مونږه وارخطا شولو لاړو هغې ولې مونږ په ده وارخطا شولو چې زمونږ د صحنې نه امریکې ویستلو لوبه یې په خپله شروع کړې ده مونږ باید بیرته خپل ځای پیدا کړو د دغې ځای پیدا کولو لپاره مونږ خپل نفر هلته لیږلی دی چې خبره وکړي چې ما به دا پاکستان بیرون پاتې نشي بیرون پاتې کېدل زموږ په ګټه نه دي دا هغه ټکی دی چې دوی یې وارخطا کړي دي ځکه چې امریکې مستقیما معامله کړې او پاکستان خبر شوی نه دی او جبهې مقاومت خو په ده وارخطا کېږي چې هغې خو دا فکر کوو چې ټرمپ به راشي معاملې به خرابې شي هغې خو دا فکر کوو چې ټرمپ به راشي او نظام کې به تغییر راشي او نظام به په حساب د دوی کومک به پې بند شي دا یو کار هم ونه شو د ده لپاره دوی وارخطا دي چې ګویا د هغه لوبه چې دوی غوښتله ونه شوه د طالبانو سره خبرې مخ په ښه والي روانې دي که افغانستان ته امن راشي افغانستان کې ترقي راشي افغانستان په خپو ودرېږي نو دا خو بیا د دوی ناکامي ده او د دوی په حساب شاته تفاله کېدل دي دا هغه مسله ده چې دوی یېرولي دي او دوی د دغې یېره نه سخت په وارخطا دي راځم دریمه پوښتنه د یاسین عیان ورور د خلیفه صاحب د سر قیمت په هکله او د قنصلي په هکله ده د دې متعلق تاسو زه دا وایم چې په دې باندې هم موږ تبصره کړې وه چې په سوریه کې کله چې د الجولاني نظام راغی هلته تاسو وکتل چې هغه هم د ترهګرۍ تهمت پې باندې شته دی او هغې کې واقعیت هم دی ځکه چې هغه سړی هم د القاعده غړی و هم د داعش غړی و زمونږ ستاسو هیڅ مجاهد نه د داعش غړی پاتې شوی دی نه د القاعدې د افغانستان د مجاهدینو ځانګړتیا دا ده چې دوی خپل ځانګړتیا لري او درست القاعده امریکایانو راوستل افغانستان ته داعش امریکایانو راوستل دلته دي خو د افغانستان کې د چتر لاندې که اوسېدلي مګر د افغانستان خلک خپله نه داعشو نه القاعده و دا یو تفاوت دی مګر تاسو وکتل چې الجولاني دی په رسمیت وپېژنده او الجولاني سره یې لاره جوړه کړله د هغې د سر قیمت یې لرې او سفارت نو ولې دلته یې نه وی لرې کړی ښکاره خبر ده چې دا یو مثبت قدم دی او دا د هغې خبرو اترو په سلسله کې چې دغه څو میاشتې د شپږ میاشتې نه راهدې خوا په قطر او دوبۍ او په عمان کې روانې وي دا د هغه نتیجه ده دا د خبرو اترو په نتیجه کې دا کار شوی دی دا مثبت کار شوی دی او د ناروې د قنصلۍ ورکول دا کم احسان دوی موږ باندې نه دی کړی بلکې دوی ظلم کړی و چې خلاف د نړیوالو قوانینو زموږ د قنصلیګانې دوی ضبط کړی وي ځکه په هیڅ تاریخ کې داسې یو نمونه نشته چې
دا قونسلګانې په دې رقم د نظام چې بدلیږي که چېرته سفارت ورسره نه ساتل کېږي قونسلګانې که هغې ساتي هغې کولی شي خپل هغه قونسلي لیول وساتي او که نه ساتي روابط قطع کېږي دا دروازې بندېږي نو دا کوم احسان یې نه دی کړی مګر بیا هم چون د اروپا په سطح شوی دی د جبهې مقاومت ته مخالفینو ته د غاښ ماتونکی ځواب دی او د اسلامي امارت لپاره ښه قدم دی د افغانستان لپاره ښه قدم دی او یو کامیابي ده هیله ده چې دا کال د افغانستان لپاره بهتره کاري دغې ګرچې د جنګ سیوری شته دی د امریکا پاکستان د خوا نه مګر دا جنګ هم د افغانستان په ضرر باندې انشاءالله افغانستان به په دې کې ګټه کوي سره د کېدای شي دی راشي د افغانستان ځینې سیمې او دا ونیسي دا به د دې په مرګ تمامیږي او افغانستان به د بهبودي او د کامیابۍ خواته بیرته روانیږي او زیبه نو دغه پښتنې وي د دوستانو او د متعلقینو دا د کوشش مې وکړه چې د 10 دقیقو ترمنځ در سره تمام کړم د الهام ورور پښتنه هم د خلیفه متعلق و هغه خو مې ځواب کړله او الهام ورور به ان شاء الله مطمئنه شوی ځکه چې ما هیر شو چې نوم یې هلته واخلم او همدارنګې که د کمبل ورور کمبل پښتنه پاتې عبدالصادق افغان ورور پښتنه وه چې زموږ لپاره امریکا بهتره ده که چین او روسیه د دې ځواب لنډ داسې ورکمه چې چین او روسیه که په اول سر د اسلامي امارت کې افغانستان په رسمیت پیژندلی وی او لاس یې نیولی وی په هغه وخت کې دا بهتره وه چې دوی راغلی وی چې اوسه پورې دا کار ونه که نو زموږ ته د دوی سره روابط ساتل د دومره اړین نه دي لکه څومره امریکې سره ځکه دې 4 کالو کې هم دوی داسې مرستې نه دي کړي کوم یو چې امریکې کړي دي او امریکا په دې باندې قوي ده په دې چې د دوی دایم د هغې د کنټرول لاندې دي نو د لپاره که امریکې سره زموږ روابط ښه کېږي هغه چې د اشغال مسئله او یو د روابطو مسئله اشغال موږ مخالفت کړی دی د روابطو مخالفت هم نه دی کړی هیله روابط ورسره بیرته ښه شي او افغانستان په نړۍ کې خپل نارمل حالت ته راشي او په دنیا په رسمیت وپېژني هیله ده چې برنامه وګورئ خوښه کوي دوستانو سره شریک کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ